د ننګرهار د رسنیو ګرانو کتونکو سلامونه او مینه مې ومنئ. زه حبیبي یم تاسو ته په دغه خپرونه کې په ننګرهار کې د بدن ښکلا په اړه معلومات درکوم. هیله ده د خپرونې تر پایه له ما سره ملتیا وکړئ، وګورئ چې ځوانان څومره د ورزش مینوال دي. له ما سره پاتې شئ. صدیقی د ننګرهار د وطن د ښکلا فدراسیون یو تن مسؤل او په ضمن کې د شاهین د کلب استاد او مسؤلیت په غاړه ده. په مجموع کې په ننګرهار په ولایت کې تقریبا په حدود 25 کلبونه دي او په مجموع کې ټول د تقریبا د ننګرهار په بدن ښکلا په رشته کې تقریبا 2.5-3 زره الا 4 زره ورزشکاران موږ په ټولو کلبونو کې لرو. موږ دوه برخې لرو، یو د باډي بلډینګ برخه ده او بل چې د فټنس او د فزیک برخه ده چې هغه بخش کې موږ د منډې ماشینرونه لرو او بایسکل لرو او همدارنګه د خېټې ماشینري لرو او دوه بل برخه چې د ورزش برخه ده چې د باډي بلډینګ برخه ده چې هغه تر ځینې مختلف ورزشکاران دي چې راځي خپل ورزش کوي، خپل صحت ښه کوي، خپل بدن ښه کوي. او په نور بل بخش کې به موږ هغه هلکان لرو چې د باډي بلډران دي چې هغوی برنامې هم ثقیل دي، هغوی خوراکونه ثقیل دي، د هغوی تمرینات هم ثقیل دي، هغه مختلفې برنامې لري. موږ هغه د خپل د برنامو لاندې نیسو چې به هغه مسابقو ته وځي، د ننګرهار په سطحه به د ننګرهار نه د مرکز په سطحه به بل اندازې په خارج په سطحه تقریبا په حدود د موږ 25 کسان چې د ننګرهار په سطحه ورزشکاران لرو، قهرمانان لرو چې ځینې په زموږ په کلب کې ور تمرین کوي او همدارنګه استاد قیشیګوال دی، استاد شفیق احمد تسکین دی، همدارنګه نور استادان دي، بریالي سجاد دی چې موږ ټول په مرکز کې ښه مقامونه ترلاسه کړي دي او زموږ استاد قیشیګوال چې په شمالي کوریا کې په هندوستان کې ښه مقامونه ترلاسه کړي دي او همدارنګه موږ ډېر ورزشکاران لرو چې انشاءالله سکاله امید لرو چې موږ د ننګرهار نه یو مجموع کې یو ګروپ جوړ کړی دی چې ښه لاسته راوړنه باید ننګرهار ته ولرو، د مرکز په سطحه ولرو، بیا همداسې د جنوبي اسیا په سطحه. د بدن ښکلا په بخش کې خو ټولو خلکو ته معلومه ده چې دا ورزش ډېر زیات مینوال لري. دلته مختلف قسم خلک راځي، څوک چې د بدن د ورزش ته ضرورت لري بدن ورزش کوي، څوک چا چې عمرونه سیندونه هغوی اوچت دي، بره دي، یا وزنونه زیات دي، غواړي چې هغوی په فټنس کې کار وکړي. نو د دې ورزش په علاقه‌مندان د نورو مختلفو ورزشونو نه زیات دي او په دې رشته کې چې دا د دې ته د ورزشونو مور ویل کېږي. دلته تاسو ته بهتره معلوم ده چې دلته د بوکس رشتې خلک، د تکواندو، د کرکټ یا د فوټبال دا ورزش په ټول ورزشونو کې ضرورت دی یو ورزشکار ته چې هغه باید د پټ نه قوي، د بدن د ښکلا، د فټنس، د فزیک نه قوي چې هغه دلته په دې ورزش کې کولی شي چې ترلاسه کړي. بیا په فری فایټ کې نورو رینګونو کې قوي جهاني مسابقو کې کولی شي چې د خپل بدن په نورو رشتو کې هم وښایي چې ووایي چې واقعا چې دې خواري کړې، زحمت ایستلی دی او ښه ځان لري.
شاهین د کلب یو ورزشکار یم او سپورټ یعنې هر څوک پوهېږي چې سپورټ ډېر فایده لري د صحت لپاره. مثال یې که موږ څومره ټینشن ولرو، څومره خفګان، څومره که زه خپل ځان وګورم، که زما څومره ټینشن وي، څومره خفه یم، خو چې یو ساعت تمرین وکړم نو زما هر ټینشن هر خفګان لرې کېږي. نو زما هر ځوان ته دا یو پیغام ده چې خپل درسونو تر څنګ یعنې زه خپله محصل یم خو زما د درسونو تر څنګ زه خپله یو ساعت کوشش کوم چې ځان زیات سپورټ وکړم. ځوان دپاره ورزش دومره اړین دی لکه روزمره خوراک. تنها ځوان دپاره نه، هر انسان دپاره، که هغه ځوان وي که زوړ وي که وناس وي، نو ټولو ته اړین دی. ټول نفوس ته، ټولو خلکو ته، ټولو ځوانانو ته همدا پیغام دی چې د تعلیم او تربیت تر څنګ باید ډېر ضرور دی چې ورزش وکړي.